السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروژان د سوال جواب دی دا دی چې د مثال په تور باندې وسوک په امریکا کې دی او د قربانۍ پیسې راولېږي، دلته ورته یو کس د قربانۍ سروې والی، نو کاغې الته د اختر مزنی کړي دلته قرباني څنګه ده؟ هم دا سوالو. نو جواب دا دی چې زمن د فقه مشهور مایاناس کتاب دی الهدایه شرح البدایه په سلورم جلد 343 نمبر صفحه باندې لیکلی دی ثم المعتبر في ذلك مكان الاضحيه. معتبر په قربانۍ کې زی دغه قربانۍ دی او زی د قرباني کون کې نه دی. فلهذا دا کوم سوال چې شوی دی نو په دغه صورت کې کال تاغي د اختر مزمنی کړي، لیکن دلته چې د اختر مز شوی دی داغه د طرف نه څوک نائب وکیل دی قرباني کولې شي. البته ډیر غوړ او بهتره ده د شک نه لري خبره ده چې خیر دې په دوه مورز باندې په درې مورز باندې د قرباني وشي چې د شک نه بالکل لري خبره وي او بل اتفاق صحیح او درست ثابت شي.